بسم الله الرحمن الرحیم. راځو شپږم لیکچر باندې پیل کوو. پریویس لیکچر کې موږ تاسو پیج نمبر باندې خبره کړې وه. اوس راځو ټکسټ باکس باندې خبره کوو. د مثال په ډول باندې تا ته دلته یو لیکنه پکار ده چې د ټاپ کې باید یو لیکنه راشي، یو سپیسیفیک لیکنه باید راشي. نو دلته ټکسټ باکس راخیستلی سي. دا ټکسټ باکس ته دا بیا ته وړلی سي، هر ځای چیک کولی سي، پلیس کولی سي او په هغه ځای کې چیک کولی سي لیکنه کوي. خو دا یو مخصوص ټکسټ باکس ته ته یې کولی سي لیکنې منځ کې هم راولې، په لاندې په بیخ کې هم راولې. نو دغه ټکسټ باکس ته بیا بدلولی سي، د رنګ ور بدلولی سي، هر څه د دې ورته چیک کولی سي، تغیر کولی سي. مختلف ټکسټ باکس دلته موږ سره موجود هم دي. دا ډراپ ټکسټ باکس ته یعنې دا کوم ټکسټ باکس چې دا ډراپ کول غواړې، دلته خپله هم یو ټکسټ باکس رسمولی سي. سو دلته په دې ځای کې خو دا ټکسټ باکس چې دا له موږ سره یو سپیسیفیک ټکسټ باکس ته دا مختلف ټکسټ باکس له موږ سره چې دي موجود دي. تاسو کولی سئ خپل هم یو ډرا ټکسټ باکس خپل هم یو ټکسټ باکس رسم کړئ، لکه دلته چې ما کوم رسم کو او له دې څخه هم راخیستلی سئ. بله موږ سره کویک پارټ ته اوټو ټکسټ مایکروسافټ چې دا 3D دا به د دې سره چیک کیږي، اتوماتیکلی راځي. ځینې داسې لیکنه چې هغه به چیک کیږي، په هر فیلډ کې به هغه په اتوماتیک ډول باندې راځي. لکه دا مایکروسافټ www.farsi.com د دې څخه ده دغه د مایکروسافټ افیس چې دوی کریک ورژن را ډاونلوډ کړی دی، بیا په هغه کې خپل هغه لیکنې دا څه کړي دي. نو دا به چیرې راځي، په هر یو پیج کې به بیا اتوماتیک ډول باندې راځي. دلته تاسې هغه جای ورته انتخاب کړئ، لکه په دې ځای کې به دا بیا د هغه بعد په چیک کیږي، په اتوماتیک ډول باندې به هغه راځي. ابسټک هم راوستلی سي، اتر هم راوستلی سي، په هر پیج کې باید د هغه اتر راشي. کمپني هم راوستلی سي، د هغه په هر پیج کې باید چې وي کمپني وي. دلته کمپني ورته استعمال کوي، هغه بیا په اوټو ډول باندې اتوماتیک ډول باندې بیا په هر پیج کې هم داسې چیک کیږي راځي. او دا فیلډ هم ورته چیک کولی سي، ورته ټکولی سي، یا هم دلته ډیټابیس هغه ما ورته انتخاب کو، نو هغه فیلډ ډیټابیس سره کنیکشن کیږي، هغه کویک کارت بیا خپل په اتومات ډول باندې چیک کیږي راځي. بل چې دا ورډ آرټ ته دلته موږ سره دې ټکسټ ته موږ یو سټایل ورکوو، نو له دې لارې هغه چیک کولی سو. اوس دا سټایل ما ورته انتخاب کړو، نو په دې سټایل کې دا راغی. نو له دې لارې بیا تاسو کولی سئ خپل لیکنې ته چیک کړئ، مختلف قسمه سټایل انتخاب کړئ. ډراپ کیپ ته له ما سره دلته دغه یو ډراپ کیپ استعمالیږي. ځینې وخت کې خلک یو غټ ورډ په نیوز پیپر کې دا زیات راځي، هغه یو د سر کپیټل لیټر سي، هغه بیخي زیات غټ وي که نه، او بیا له هغه بعد نور 26 سمال لیټرز وي. بیا ځینې په مارجن کې هم راځي، ځینې بیا دغه رقم هم راځي. نو په دې شکل کې هم بیا تاسو رسمولی سئ. دا سو ډراپ کیپ. او بل چې دا سیګنیچر لاین ده، ځینې وخت کې موږ چیش ته ضرورت لرو، یو ډیجیټل سیګنیچر ته ضرورت لرو. نو د هغه لپاره موږ چیک کړی ده دا د اول خو به دلته ته خپل نیم ولیکي، د مثال په ډول باندې ما خان نیم ولیکو، ساینر سجسټډ ساینر څوک ده، او بل ټایټل چې ده، مطلب مثال په ډول باندې دا چې ده مسټر ده یا پروفیسر ده، او دلته خپل ایمیل ادرس ولیکه. د مثال په ډول باندې اوس دلته ما یو ایمیل ادرس ولیکو، دا ایمیل ادرس ما ولیکو، او دا سیګنر چې دا کمنټ هم ورته اضافه کولی سي، که نه ورته اضافه کوي. دغه چې سو یو چې راغی، یو د ما ډیجیټل سیګنیچر راغی، یعنې دا د ما چې سو سیګنیچر سو، دې ته ویل کېږي ډیجیټل سیګنیچر ویل کېږي. د دې لارې بیا ته کمنټ هر څه اضافه کولی سي. دا کمنټ ده، یعنې په دې کمنټ کې ورته ووایه سي مطلب د دا شی دا شی دا شی، په خپل کمنټ کې بیا هر څه ته ورته چیک کولی سي، ورته ویلی سي. بل ډیټ اینډ ټایم ده، دلته تا چې یو ډیټ اینډ ټایم اوسنی چې کوم ډیټ او ټایم ده دا راوله، دلته په دا به چې سي هغه ډیټ اینډ ټایم دلته ماته چې سو اضافه سو. بس په دې چې په هر ځای کې چې ته کول ډیټ اینډ ټایم اضافه کول غواړې، په هغه ځای کې کلیک وکړه او دلته ډیټ اینډ ټایم ته راسي، هغه به چې سي اضافه به سي. بل موږ سره آبجیکټس دي، مایکروسافټ ډول بیټ میپ ایمیج دا ګیف دا مختلف قسمه چارټس، باینري ورک سپیس، ورکشیټ دا ټول د ایکسل د نورو دا ابجیکټونه نه موږ سره موجود دي. مثال په ډول باندې ځینې داسې ډیټا ده چې هغه به په چې کې په ایکسل کې اوس دا اصل دا هغه چې دا کوم ګراف چې ده دا د ایکسل ده، صحیح ده. یعنې دا اوس موږ تاسې له ورډ چې ایکسل ته موږ تاسې لاړولو، نو په هغه کې موږ تاسو چیک کوو. دا اوس د ایکسل فرموله سوله، د ایکسل هر څه موږ یعنې د ورډ او د ایکسل ترمنځ چې ده یو کنیکشن ده، یعنې هغه کنیکشن ته موږ وړي. او له دې لارې چې دا بیرته کلوز کوو،
بیا راځو او په انزرټ کې او دلته چې موږ تاسو کوم ابجیکټ ده نو دلته په انزرټ کې بیا هم موږ تاسو یو ابجیکټ راخیستی نو تاسو مختلف قسمه ابجیکټ چې کولی شئ راخیستلی شئ یعنې د یو ورډ فایل او د مایکروسافټ دا نور چې کوم دی لکه ایکسل سو د هغه ترمنځ کنیکشن دی د ټولو فایلونو ترمنځ ته چیک کولی شئ کنیکشن کولی شئ لوکیشن دی دلته زموږ سره دا بیا ټول په ریاضیاتو کې میتمیټکس کارول کیږي دا کوم سمبولونه کوم دی یا کومې فارمولې دي دا فارمولې ټولې بیا په ریاضیاتو کې کارول کیږي دا فارمولې بیا خپل هغه فریشن هم سرته رسوي ته به دې ته ډیټا ورچوي هغه دوی فریشن خپله سرته رسوي نو دا هر قسمه عملې به ته چیک کولی شئ راخیستلی شئ ځینې بیا دلته له موږ سره دلته ما یو فارموله اضافه کړله دا بیرته له سر مې ښکومه نو هغه ځینې سمبولونه دي له موږ سره هغه دلته په ټکس کې اکثر له موږ سره نه وي نو هغه سمبولونه بیا له دې لارې چې موږ چیک کولی شو خپل ټکس ته اضافه کولی شو لکه دا سمبول شو دا سمبول شو ځینې سمبولونه یې سپیسیفیک سمبولونه یې هغه له دې لارې موږ چیک کولی شو خپل ټکس ته اضافه کولی شو دا سمبولونه دي مختلف قسمه سمبولونه دي موږ کولی شو دا خپل ټکس ته چیک و اضافه کوو له دې لارې سپیشل کریکټرز هم موجود دي موږ سره او سمبول دا ټول موږ چیک کولی شو اوس د مثال په ډول باندې دغه یو سمبول ده چې دا چېته ضرورت ده او هغه له ما سره په لیکنه کې نشته راتلی دلته له ما سره چې سو راغی دا زه به دا ریس چیکم نو دغه یو سمبول له ما سره چیک شو په لیکنه کې راغی اگر چې دلته اوس له ما سره خپله راتلل ډېر مشکل و خو د سمبول لاره چې هغه ما په اسانۍ سره چیک و راوستو